مدینه ښکلې ده ما ته قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ما ته قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ملک شازد. نن چې موږ کوم ځای موجود یو د فیر ټریول ایجنسی کې موږ موجود یو چې دی یو پیکج شروع کړی دی عمره. دلته قراندازي کېږي، کے پی پور اتر ډیپټي ډایرکټر صاحب برازي او د ای په لاس باندې قراندازي کېږي چې د کم خوش نصیب پکې ټوکن راووتو نو هغه عمرې لځي. نو دا پروګرام موږ تاسو سره شریکو، نو تاسو به وګورئ او موږ به وګورو. نو شرط هم مزه موږ سره اوسئ. قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده د طوافونو زیدي د ثوابونو زیدي تل په رحمت وريږي د رحمتونو زیدي د طوافونو زیدي د ثوابونو زیدي تل په رحمت وريږي د رحمتونو زیدي تور غلاف ګورا سمره کا بخل ده ما د قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده هم مدینه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روضه ښکلې ده. جی ګرانه کتونکو، تاسو دې شي ټول ملګري راجمع شو، اوس به ډراوزي یا ګورو به چې کم خوش نصیبه چې کوم دې ټوکن به راهیږي او عمرې له بیلیږي. نو تاسو دې شي ټول ملګري راغونډ شوي دي، دا ټوکن به اوس روباسي. لاړ شي هغه باغ چې ته لاړ شي او درود سلام به ویا چشم روزي ته لاړ شي درود سلام به ویا چشم روزي ته لاړ شي کلی جمعه د نبی شنه جنگل ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روضه. جی ګرانو کتونکو، کم ملګري چې ټوکن راووتو لیکن هغه موجود نه دی، نو موږ به دې خبرې وکړو. هلال فوډ اتارټي ډیپټي ډایرکټر اسف صاحب سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ما ته قربان کې ربا د یا هغوی له مبارکباد ورکوم، خوش نصیب او ولی محمد بابا له دواړو له مبارکباد ورکوم. استاد شکریا ادا کوم چې کوم دا سیستم دی شروع کړی دی، الله دې دی له توفیق ورکړي او چې د چا ډرا راوتې ده هغوی ډېر ډېر مبارک شه او دوی نه امید ساتو چې دوی به انشاءالله دا سیستم جاري ساتي. خواهشمندو او ډېر کوشش کوم، هر وخت به دعاګانې کولې او ماته به هم کولې چې یاره د ما دا نوم روقې نو زه هغه ته نن مبارکي ورکوم چې بابا مبارک ته شه، نن ستا قراندازۍ په نوم دې وګټله او انشاءالله ځان تیاروه، زر تر زره به انشاءالله د الله دا کور د دیدار وکړي. کم ولی محمد بابا چې کم نن دا کمیټه راووته نو ډېر ډېر مبارک شه، الله مو په خیر عمرې لبوزه او په خیر مو راوله. خیل به یې ته هم مبارکباد ورکوم او زه د هغوی شکریا هم ادا کوم چې هغوی دا یو ډېر ګران کار دی، دا آسان کار نه دی. زه هغه ته ډېر مبارکباد ورکوم. خو زمونږ چې کوم د نن پروګرام موږ چیف ګیسټ او چا په لاس مبارکو لاسونو موږ دا ډرا وکړله، آصف خان چمکني زمونږ ډیپټي ډایرکټر حلال فوډ اتارټي، دا هم شکریا ادا کوم چې ډېر بیزي وخت کې موږ له ټایم راکړ. ډېره مننه، ډېره شکریا. او ولی محمد بابا له مبارکي ورکوم چې په قراندازۍ کې د عمرې دپاره د هغه نوم راووتو او د ټولو نه سیوا د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا تقریبا 30 کسانو او نن زما په خیال چې 30مه ډرا وه، ډېر په کامیابۍ سره دا سر ته ورسېده. 6 قسطونه پاتې دي، الله دې دا هم په خیر خیریت سره ورسوي. جی څنګه چې تاسو ته موږ ووایه کوم چې عمره پیکج شروع شوی دی د فیر ټریول ایجنسی توفیق احمد دی شروع کړی دی، د نیکه کار شروع کړی دی. هغې سره موږ دا خبره ترې کوو چې دا سوچ دی څنګه ذهن ته راغی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا سوچ څنګه ذهن ته راغی چې دا عمره پیکج شروع کو، خلک چې کنه نیکه کارونه کو، خلک چې کنه ته عمرې لیږو؟ یاره اصل کې دا خو زمونږ د رور دی صدر غلام حبیب صاحب د هغه ډېر مخکې نه شروع کړی وو، نو زه د هغه ته ما د هغه کیسټونه او د هغه وکتل، نو د هغې نه زه خپله لږ متاثره شوم. نو بیا هغه ته ما خپل خواهش مې ظاهره کړه چې یاره زما مړه کېږي چې زه هم داسې یو پروګرام شروع کړم. نو بیا هغه ما سره لکه دې کې هم ملاتړ وکړو او ما دا پلانینګ شروع کړو. 3000 روپۍ میاشت لکه پر منت زه کش راغونډم که یو سړی را سره ډبل جوړي نو 6000 ته علم نو ډبل بیا داسې چې یو قراندازي وباسو نو که دویمه قراندازي کې د هغه نوم راونه روخي چې دویمه قراندازي نو هغه اتوماتیکلی هغه موږ ورکوو. کم از کم څومره کسانه مو لېږل؟
تقریبا 27 کسانو لګل سو کسان پاتې دي دا زموږ 30 کسونه ټوټل دا موږ خصوصي دا خلکو لپاره شروع کړی چې یو سړي سره لکه مالی حالات کمزوري نو لکه 3000 روپۍ میاشت تقریبا زما په اندازه باندې ګران نه ده دا هر سړی په اسانه جمع کولی شي نو بس زموږ خدا خواهش چې هر سړی د الله دا کور ویني ډېر ښکلې خبره وکړې چې زموږ دا خواهش دی چې هر کس د الله کور وویني موږ سره نور مشران هم موجود دي سره به خبرې ترې کوو روزه ښکلې ده چې مدینې ته لاړ شي هغه باغچې ته لاړ شي مال چیمبر سینیئر نائب صدر غلام حبیب سالرزی موجود دی هغې سره به خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو موږ دا وکتل ډېر ښکلی پیکیج هم شروع کړی دی په دې موقع به څه ویل چې دا قراندازي کېږي بسم الله الرحمن الرحیم شکریا دا کومه دا خو موږ داسې وکتل چې یاره عام خلکو مې چې یاره د الله را کور لیدل چې کوم دي نو دې کې پیسې چیرې دا رکاوټ نه دی نو دا خبره موږ په رښتیا کړله نو بس زموږ دا ملګري داسې 100 روپۍ ورځ په حساب باندې نو دې کې موږ ډېر خلک هم لېږل او ډېر پکې روان هم دي نو چې څوک خواهش کوي نو هغې د میاشتې دغه 100 روپۍ ورځ دي او موږ سره میاشت په زکات جمع کوي خو په اسانتیا سره موږ لیږو ډېر خلک پکې د الله را کور لیده موږ ته هم دعاګانې کوي او بې لالچه کوڅه پکې زموږ پکې صحیح نه مرکزی تنظیم تاجران سیکرټري غلام حسین موجود دی هم دې پیکیج پروګرام نه راغلی دی ډرا کې موجود وایي سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام جی موږ اورېدل تاسو هم داسې پیکیج شروع کړی دی او جی بالکل مونږ هم دا پیکیج شروع کړی دی او ما ډبل پیکیج شروع کړی دی ډبل مطلب دا چې ما 2 قسطه شروع کړی دي یو قسط ما شروع کړی او پای کې ما 36 کسان برابر کړ چې 36 کسان برابر شونه بیا خواهشمند ډیرو نو بیا ما د 36 کسانو بل کې شروع کړ نو ما سره اوس ډبل کشتونه چلیږي او داسې کشته لکه مونږ دا د غریبانو لپاره کړی دي چیرې دی کې کم غریب نه غریب زه یو مولانا صاحب سره ناستو ما مولانا صاحب ما ته وی چې چا کې ذره بر ایمانی دا غي بدا خواهشي چې زه د خانه کعبه زیارت وکم او زه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زیارت وکم نو هغه کې بیا ما مونږ داسې دغه کړی دی چې 5000 روپۍ میاش مونږ راټولو نو 36 کسانو نه دغه جوړیږي 90000 روپۍ نو هغه 90000 روپۍ اوس خو خیر عمرې لګي ګران شوي خو هغه کې بعد دا 2 کسان خزه خاون بدله چې چا په 5000 2.5 راکولي هغه کې به یو کسلو نو په دې کې داسې غریبانان خلک لاړو که زه اوس تاسو ته ووایم نو چې هغه زمونږ یو رشتہ دار دی هغه په دې ډیر معمولی کاروبار کوي لکه د 1000 روپو ټاپیان هغه دروازې سره روړي او ماخاونه کې بغل عمره کم دی نه کوي نو دا غي یو بل ورو هغه غل چې کم دی نو کښوا چولې رسیدي کې زما ضرور لاړ شي نو 2.5 روپۍ هغه ضرور پځي لکه یې سم نه 80 روپۍ رز راځي 85 روپۍ رز راځي 85 روپۍ رز هغه د غرور او هغه الله پاک هغه دغه په نو زما نور مرګرو ته هم لا خواسته چې لکه د ثواب په نیت باندې دا پیکج شروع کې او خپل خپلوانو کې شروع کې په خپل کورنۍ کې شروع کې په خپل مارکیټ کې شروع کې په خپل بازار کې شروع کې ډیر مننه جی ډیر خپل خبرې وکړې ډیر ثواب کار شروع کړی دی یا روزه ښکلې ده مد قربان کې ربا یا روزه ښکلې ده اوس موږ له اجازه راکې په لوی الله باندې سپارم د الله په امان دینه ښکلې ده مد قربان کې ربا یا روزه ښکلې ده